د 2025م کال لپاره د امریکا هیواد لاټري ویزو ثبت نام پیل شوی دی. نو د ثبت نام په خپل څنګه کوي؟ زو ډایرکټ موبایل ته دا لینک کم چې سکرین باندې درته ښکاري دا په خپل موبایل براوزر کې خلاص کړئ. که دې ځای نه تاسو ته لینک لیکل ګران وي نو بیا به داسې وکړئ چې کوم څوک دا ویډیو یوټیوب کې ګورئ ډسکرپشن کې دا لینک پیدا کولی شئ. که کوم څوک فیسبوک کې ګورئ نو کمنټ سیکشن کې وګورئ هلته به دا لینک موجود وي. نو همدا لینک به موبایل براوزر کې خلاص کړئ. کله هم چې خلاص کړو لاندې به دلته راشئ بګین انټري دغه بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته اتنټیکیشن کوډ کې به اتنټیکیشن کوډ ورکړئ. ستاسو په صورت کې مختلف کیدلی شي. هغې نه پس به سبمیټ کړئ. نو تاسو به راواوړي DAS 5504 یو فورم. دلته اول لاندې وګورئ که چېرته جنډر سیکشن کې میل فیمیل نه انتخابیږي نو بیا به داسې وکړئ چې خپل براوزر به بدل کړئ ځکه کله نه کله یو نیم چا سره دغه مسله ممکن راولاړی شي. نو په داسې صورت کې به بیا څه وکړئ خپل براوزر به بدل کړئ. نو راځو اول سیکشن ته. دلته زموږ څخه تخلص یا د کورنۍ نام غواړي. په تاسو کې کوم څوک چې پاسپورټ له لارې اپلای کوي نو خپل د کورنۍ نام یا تخلص دلته پیدا کولی شئ. کوم څوک چې تذکرې له لارې کوي هغه دلته پیدا کولی شئ. نو تخلص به ورکړئ. دلته فرست نیم کې به خپل لومړی نام ورکړئ. ستا اصلي نام چې څه ده د کوم میډل نام چې دی دا چک مارک کړئ ځکه اکثریت یې څوک نه ورکوي. دوهم سیکشن ته به راشئ. که په تاسو کې کومه ښځینه یا د پروسې لپاره ثبت نام کوي نو هغه به فیمیل انتخاب کړي. که یې نارینه کوي نو هغه به میل انتخاب کړي. زه میل انتخابوم. دریم سیکشن کې ستاسو پیدایښت تاریخ غواړي نو دلته به خپل پیدایښت تاریخ ورکړئ. په پاسپورټ کې دلته موندلی شئ او تذکره کې دلته موندلی شئ. د دې مطابق به دلته خپل پیدایښت تاریخ ورکړئ. زه ورکوم د اولې میاشتې اول تاریخ 2000 کال. راځو څلورم سیکشن ته. دلته ستاسو څخه غواړي چې په کوم ښار کې پیدا شوي هماغه ښار به ورکړئ. نو که څوک کابل کې پیدا شوی کابل به ورکړئ. که کوم بل ولایت کې بل ولایت کې به ورکړئ. که خارج کې کوم ځای کې چې پیدا شوي کوم ولایت وي یا امارت وي نو هغې نامه درته ورکړئ. زه ورکوم خوست. پنځم سیکشن ته راځو. دلته موږ نه بیا هیواد غواړي چېرته چې زیږېدلي وو نو کوم هیواد کې چې زیږېدلي وو هغه به ورته انتخاب کړئ. زه افغانستان انتخابوم. شپږم سیکشن به سکیپ کړو ځکه چې موږ خو الیجیبل یو د یادې پروسې لپاره. را به شو اووم سیکشن ته. اووم سیکشن د تصویر په باره کې دی. تصویر ګوره ډېر مهم دی. نو مخکې لا دې نه چې تاسو ثبت نام کوئ باید تصویر سایز مو برابر کړی وي یا 600 په 600 کې یا 800 پر 800 کې یا 900 پر 900 یا 1200 پر 1200 نو دا سایز باید تاسو برابر کړی وي. زما تصویر سایز وګورئ ما 800 پر 800 برابر کړی دی نو زه به دا ورته انتخاب کوم. اتم راځي میلینګ ایډریس. کوم چېرته چې اوسېږئ هماغه ځای ادرس به ورکړئ. ای به سکیپ کړئ مهمه نه ده. په بي کې به دلته کوم ځای کې چې اوسېږئ کم کلی کې یا کم ولسوالۍ کې یا په ښار کې هماغه به ورکړئ. زه دلته ورکوم سنټرل ډسټرکټ. ستاسو په صورت کې چې کوم ځای وي هماغه ځای به ورکړئ. لاندې راځم سی سکیپ کوم ځکه دا اپشنل ده مهمه نه ده چې سی کې څه ولیکو. راځو ډي ته. ډي کې ولایت غواړي کوم ولایت کې یا کوم ښار کې چې اوسېږئ هماغه ځای نام به ورکړئ. ای کې بیا ولسوالي ولایت دغه واړه غواړي. د دې نه فاس ایپ چې دی دغه لاندې چک مارک کومه ځکه پوسټل کوډ خو موږ ته معلوم نه دی نو په جي کې به افغانستان ورته انتخاب کومه. که تاسو بهرنۍ ملکونو نه ثبت نام کوئ نو کم بهرنۍ ادرس چې تاسو ورکوئ کم هیواد کې چې اوسېږئ همغه هیواد مطابق به ادرس دلته ورکړئ. نهم سیکشن کې تاسو څخه غواړي چې چېرته اوسېږئ په الحال کم هیواد کې اوسېږئ نو زه افغانستان ورکوم. تاسو چې کم هیواد کې وئ همغه ورکړئ. لسم سیکشن کې بیا درنه موبایل نمبر غواړي که یې ورکوئ که یې نه ورکوئ ضروري نه ده. یولسم سیکشن کې بیا در څخه ایمیل ادرس غواړي دا ضروري دی. ایمیل ادرس به خامخا ورکوئ نو زه یو ایمیل ادرس ورکوم. دولسم سیکشن کې بیا تعلیم په اړه معلومات دي. د ابتدایي ښوونځي څخه یو نیسه تر ډاکټره پورې په تاسو کې کم چا چې څومره تعلیم کړی وي هماغه به ورته انتخاب کړئ. راځو دیارلسم سیکشن ته. دلته د واده په اړه درنه معلومات غواړي. چا چې واده نه دی کړی هغه به انمارېډ انتخاب کړئ. چا چې واده کړی دی هغه به د دوهم اپشن انتخاب کړئ. دریم اپشن بیا د دې لپاره دی چې په تاسو کې کم چا واده کړی دی خو ستاسو ښځه یا خاوند د متحده ایالاتو یا د امریکې تابعیت لري یا هلته قانوني د اوسېدلو اسناد لري نو بیا به دا ورته انتخاب کړئ. دا اپشن چا چې طلاق اخیستی دی هغه به انتخاب کړئ. ویډوډ دغه اپشن هغو کسانو لپاره دی چا چې میرمنې وفات شوي دي یا هغو زنانو لپاره څوک چې کونډې دي او دلته بیا لیګلی سیپریټ هغه کسان چې قانونا جلا شوي وي دوی به دغه اپشن انتخابوي. دلته بیا تاسو ته دغه اختیار هم درکوي چې تاسو د خپلې ښځې یا خاوند په اړه معلومات ورکوئ که نه ورکوئ. کم ورکول انټر سپوز انفرمیشن دلته به چک مارک وکړئ او کم نه ورکول نو د به خالي پرېږدئ. نو زه پاس کم چا چې په تاسو کې واده کړی دی او غواړئ چې خپلې فیملي سره ثبت نام وکړئ ستاسو ښځه یا خاوند د متحده ایالاتو تابعیت نه لري یا هلته د اوسېدو قانونا اسناد نه لري نو دا به انتخاب کې لاندې به راشئ. دلته چې څو ماشومان وي هغه تعداد به ولیکئ نو بیا به یې څه کوئ کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو دې صفحې ته راوړئ نو دلته به ټول معلومات ورکړئ نو ممکن دومره خو پوهېږئ چې څه معلومات به ورکوئ کېږي. نو زه راځم شاته ځکه چې زه داسې یو چا ته ثبت نام کوم چې هغې واده نه دی کړی
نو پاس راځم دلته انمارید باندې کلیک کوم او لاندې راځم کنټینیو باندې کلیک کوم. تاسو به اوس دې صفحې ته راوړئ. دلته به ټول معلومات وګورئ چې کوم ځای کې غلطي درنه نوي شوي او که چېرته کېږي ټولو نه سکرین شاټونه به واخلئ ځکه آینده کې که چېرته بریالي شوئ نو تر څو دا به ثبوت به در سره وي چې ما هلته څه معلومات ورکړي وو. هغې نه پس به څه وکړئ سبمیټ به یې کوئ. نو تاسو به وتوانیږئ چې د امریکا هېواد 2025 کال ملیټرۍ ویزو کې ثبت نام وکړئ. دلته به د دې ځای څخه سکرین شاټ واخلئ ځان سره به یې وساتئ. کله چې نتیجې اعلانېږي په هغه وخت کې بیا د دې له لورې چک کېږي. د یادونې وړ ده چې د دې پروسې پای نیټه د 2023 کال 11 میاشتې 9 تاریخ دی. نو کوشش وکړئ چې یادې نیټې څخه مخکې ثبت نام وکړئ. نو الله دې وکړي چې د ویډیو څخه تاسو ډېر څه زده کړي او په خپله وتوانیږئ چې یادې پروسې لپاره ثبت نام وکړئ. د نورو داسې معلوماتو لپاره احمد ټایم تعقیب کړئ. مننه.